د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د میدان وردګ ولایت له د امیرداد وروسته په جغتو ولسوالۍ کې د 9 میلیون افغانیو په لګښت 10 بستریز روغتون د بنسټ ډبره کېښوده. په همدې موخه جوړې شوې غونډه کې ښاغلي جلالي وویل دا روغتون د هیواد په 313 ولسوالیو کې د رغېدونکو روغتونونو له جملې دی چې د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په ځانګړي شفقت رغول کیږي. امیر المؤمنین صاحب حفظه الله ورعاه هغه نن مطالبه وکړه، پیشنهاد په شکل مخته کېښوده چې امیر المؤمنین صاحب د دې افغانستان 15% مځکه سپینې ساحې دي چې هلته خدمات نشته، د ولسوالۍ شفاخانه نشته. ډېر په اسانۍ او په خوشحالۍ زموږ پیشنهاد واغسته او په هغه باندې 7 میلیارده بودیجه شاوخوا راکړه. دغه تعمیر چې دلته جوړیږي دا د عامه روغتیا وزارت د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت له خپلې بودیجې نه اعماریږي. تمویل کوونکی د افغانستان اسلامي امارت دی. دا شفاخانه به 10 بستره باندې مشتمله ده. 10 بستره ده، په ده کې به اولیا او ثانوي خدمات کیږي. د دې هزینه او بودیجه 49 میلیونه افغانۍ دي. د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د مجهز روغتون نشتون له امله به یې ناروغان غزني او یا نورو ولسوالیو ته لیږدول چې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس د دې روغتون رغولو ته زیات خوښ دي. خپله د ډېر لرې زه په پښو راغلی یم. دا خوشحاله یو چې موږ به د جغتو ولسوالي ډېره لرې پرته سیمه ده، موږ ته به چې مریض پېښ شو یا به ملک محمد خان ته لیږو یا به هم غزني ډیچ ته لیږلو. البته مریض سواله که دومره غم کېده او ډېرې روپۍ په یوه مریض باندې مصرفېدلې. نو موږ چې اوس دغه روغتیایي مرکز جوړېږي دوی ته داسې خوشحاله د امارت څخه ډېره مننه کوو، خصوصا د وزیر صاحب څخه. داسې مجهز صحي مرکز نه درلوده. په دې سره به انشاءالله د جغتو ولسوالۍ د ټول نفوس په مجموع کې د ټولو کلیو او ټول ولس صحي ستونزې حل شي او انشاءالله ضرورت به نه وي چې نور موږ غزني یا کابل یا میدان ښار ته مراجعه وکړو، مریضان په خرابو لارو کې لاس ورکړو. د ویلو ده چې ورځ وړاندې د عامه روغتیا وزیر او ورسره مل پلاوي د امیرداد ولسوالۍ کې هم د 10 بستریز روغتون د بنسټ ډبره کېښوده چې په شاوخوا 1.5 کال کې به له رغولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.